بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كتاب مبادئ الصرف، څلورم درس. الدرس الرابع، أبواب الثلاثي المجرد. د ثلاثي مجرد بابونه. دا هغه بابونه دي چې د ماضي او مضارع د حرف عین د حرکت د اختلاف څخه پیدا کیږي. نو شپږ بابه جوړیږي. وروسته د راته وایي الامثله، مثالونه: نصر الله المسلمین فی بدر فهو ینصر اولیاءه. الله له مسلمانانو سره په بدر کې مرسته وکړه، نو دی د خپلو دوستانو مرسته کوي. نو په دې ځای کې تاسو وینئ چې د نصره کې د سواد په سره رنګ لیکلی دی، او په ینصرو کې هم داسې چې د دې حرکت هلته په ماضي کې فتحه ده، په مضارع کې ضمه ده. دویم مثال دی وایي عرف زید السؤال الاول لكن لم يعرف الثانيه. زید لومړۍ پوښتنه وپېژندل، یا په لومړۍ پوښتنه پوه شو، خو په دویمه پوښتنه پوه نه شو. نو دلته په د عرفه کې هم هغه په ماضي کې دغه حرف عین چې را ده، دا فتحه لري، په مضارع کې بیا کسره لري. او درېیمه دی فتح محمد الباب وسيفتح النافذة. محمد ور پرانیستی او کړکۍ به هم پرانیسي. نو دلته دا فتحه یا سیفتحو دې کې دغه مابین حرف دواړه ماضي او مضارع کې فتحه لري. څلورم علم الله ما مضى وهو يعلم ما سيكون. الله په تیرو پیښو هم پوه دی، او په هغه چې وروسته واقع کېږي په هغو هم پوه دی. په دې کې علمه یعلمو دا مابین حرف په ماضي کې مکسوره دی، په سره رنګ چې لیکلی، په مضارع کې مفتوحه دی. او پنځم جمل زید باخلاقه والانسان یجمل باخلاقه. زید په خپلو اخلاقو ښایسته شو، او هر انسان په خپلو اخلاقو ښایسته کېږي. نو دغه جمله یجملو کې دغه د مابین حرف د میم چې په سره رنګ لیکلی دی، په ماضي او مضارع دواړو کې دلته بیا ضمه لري. او شپږم حسب زید امرا عالما وهو یحسبه فاضلا. زید پر امر د عالم ګمان وکړ، او دی د فضیلت والا ګمان هم پر کوي چې عالم هم دی خو فاضل هم دی، د ارزښتونو څښتن هم دی. نو دې کې بیا ماضي او مضارع دواړه په کسره مابین حرف دي. دغه یو ټکی یاد لرئ چې دا د کوم ځای، یعنې په څه اساس موږ معلوم کړو چې د ماضي دا حرکت لري، مضارع دا حرکت لري. دغه حرکات پېژندل د لغت د متن څخه باید زده شي. قرآن کریم چې زده کړو، یا دغسې معتبر د لغت متون چې دي، د هغه څخه باید زده کړو. یعنې دا سماعي دي. قاعده خو اغلبي ذکر کوي، اصل مثلا ماضي د نصره دا ولې مفتوح العین ده، د علمه دا ولې مکسور العین ده. دا سماعي دي، یعنې عرب یې دغسې کاروي. د نحوي وظیفه دا ده چې عربو په دغه ماضي په 3 حرکاته کارولې ده، او مضارع هم په 3 حرکاته کارولې ده. دا د مابین دی. نور نو یعنې دغه شپږ بابونه ځینې جوړېږي. نور دا چې ولې کارولې، دا چې نحوي هر څه توجیحات ورته وکړي، په دې نه کېږي. دا سماعي دي، د لغت د متن څخه باید دا زده شي. نو یو خو چې قرآن کریم سړی ګوري، دا د لغت متن ځینې زده کېږي. او بل په کتابونو کې مختار الصحه یو وړوکی کتاب دی، دا په دې مسله کې ډېر ښه کومک کوي. دا کتاب چې د ځانه سره ولري، یا PDF سافت ولري، یا کتاب رانیسي، په داسې غټ جلد کې هم پیدا کېږي، په وړوکي جلد کې هم پیدا کېږي، کوچنی چاپ شوی دی. دا دغه د لغات د ابواب د پېژندنې دپاره تر ټولو غوره کتاب دی زما په نظر. یعنې اصل د لغات حل کوي، خو ابواب یې هم ورسره ښیي. نو اوس یې شرح بیانوي.
الفعل الثلاثي المجرد وزنه فعل والفاء مفتوح دائما. فعل الثلاثي مجرد وزن فعل دی او فاء تل دفار فتحه لري، لكن العين تتغير حركاته، د عين حركات تغير خوري. فقد تكون مفتوحة مثل عرفة، كلا مفتوح فتحة ولا إلك عرفة، وقد تكون مضمومة مثل كرمة، كلا زما ولا إلك كرمة، وقد تكون مكسورة مثل حسبة. يعني ده يوازي ماضي كدري سر حركات فتحة زما وكسرة دري سر كده. فللثلاثي المجرد ثلاثة أوزان. الثلاثي مجرد دري وزن لري، يعني ده ماضي بلحاظ فعل فعل فعل. دغه فعل چې مخکې راوړي دا په عربي کې ډیر کاریږي، دویمه درجه کې فعل ډیر کاریږي او دریمه درجه کې فاعل کاریږي. هذا فی الماضي، دا په ماضي کې. البته دا فاعل چې ما لږ کاریږي، دا چې مضارع ورسره مکسور العین لږ کاریږي، او که مضارع ورسره مکسور نه بیا ډیر کاریږي. هذا في الماضي، دا دري حركات دري وزنونه خو یوازې په ماضي کې. اما في المضارع، په مضارع کې به فقد تبقى حركات العين كما هي. نو کله حرکت د عین دغسې پاتې کېږي لکه څنګه چې په ماضي کې دی، دون ان تتغیر، پرته له دې چې تغییر وخوري. مثل فعل ماضي کې فتحه ده، یفعل مضارع کې هغسې فتحه راځي. مثال دی منع یمنع، منع کې مابین حرف فتحه لري، مضارع کې هغسې هغه حرف فتحه لري. فتح کې هغه د مابین حرف فتحه لري، مضارع کې هغه حرف فتحه لري. فنلاحظ أن حركة العين في الماضي مثل حركتها في المضارع. دلته وینو چې د عین حرکت په ماضي کې هماغسې دی لکه په مضارع کې. وقد تتغير، او کله بیا تغییر خوري حركات العين، کله د عین حرکت تغییر خوري. مثل فعل يفعل، نصر ينصر، قعد يقعد. فنلاحظ، نمرداویل أن حركة العين تغيرت من الفتحة إلى الضمة، چې د عین حرکت د فتحې څخه ضمې ته تغییر خوړلی دی. یعنې نصره کې ماضي کې فتحه درلوده، دغه د مابین حرف چې صاد دی، په مضارع کې هغه صاد ضمه اخیستې ده. دارنګه قاعده کې د مابین حرف چې عین دی دا فتحه درلوده، په مضارع کې هغه حرف ضمه لري. او معنا خو درته معلومه، نصره مرسته یې وکړه او قاعده کښېنستی، معنا خو ډېره مشکله نه ده. حركة العين بين الثلاثي الماضي وبين مضارعه له 6 أشكال. دغه حرکت عین ما بین کې ده ثلاثي د ماضي او په ما بین کې د مضارع 6 حرکات لري. يسميها علماء الصرف أبواب الثلاثي المجرد. دغه 6 حرکات علماء الصرف ابواب د ثلاثي مجرد وایي. یعنې د 6 حرکاتو په وجه دا 6 ابواب ورته وایي. 6 حرکات خو اصل 3 حرکات، 3 په ماضي کې، 3 په مضارع کې، نو ټول 6 کېږي. فللثلاثي المجرد بين حركات العين في الماضي وحركاتها في المضارع 6 أبواب. 6 أبواب. الثلاثي مجرد دې لحاظ په ما بین کې د حرکت د عین په ماضي او حرکت د عین په مضارع کې 6 باب لري. هغه څنګه دي؟ الباب الأول عين الماضي مفتوحة وعين المضارع مضمومة. عین د ماضي فتحه لري او دارنګه عین د مضارع عین بیا ضمه لري. اول باب دغه دی. هلته خو چې شروع کړي فعل یفعلو اول راوړي، اوس د فعل یفعلو اول راوړي. دلته چې راوړي په هغه ترتیب د کثرت استعمال راوړي چې اول باب ډیر کاریږي. دغه مثلا نصر ینصر یا مثلا اخذ یاخذ، دا چې فعل یفعلو وزن دی، دا په عربي کې بیخي ډیر کاریږي. په دا دروس نحویه کې یو قول را نقل کړی د فراد څخه،
وایي که د کم فعل باب نه و در معلوم بس د نصره شروع باندې وایي، یعنې دا عموما د دغه باب وي. که مشخص در معلوم و چې دا علم یعلمو دی یا بل باب دی، ماضی مکسور العین ده مثلا، خو صحیح ده. که نه و در معلوم بس دغه باب باندې وایي. دا هم یعنې یو لږ تر لږه پر دې دلالت کوي چې دغه باب ډېر کارېږي په عربي کې. البته دومره اسان نیونه هم پکې نه ده په کار، خو هم یعنې ډېر کارېږي. دا نو داسې اسان نیونه ده لکه هغه خو بیا بیخي نه ده په کار چې هغه د دین مسله ده. خو یو ملا صاحب ویل چې کم حدیث حواله نه و در معلومه، بس سنن کبرا د بهقي ته حواله ورکوه خامخا، یا معجم کبیر د طبراني ته خامخا پکې پیدا کېږي. نو داسې دین کې خو بیا بیخي داسې بې احتیاطي نه ده په کار. او صرف هم یعنې د مجبورۍ په وخت کې داسې وایي خو صحیح ده، که نه باید سړی پسې وګوري. او دا مختار الصحه اوس خو د کمپیوټر د موبایل دور دی، دا په سافټ چې در سره وي، خاصتا دا وړه شامله خو باید در سره وي. نو شامله بیا داسې ژر درته پیدا کوي. او موبایل کې هم داسې یو قسم معاجم دي، هغه د موبایل معاجم، هغې کې هم چې دغه ماضي ولیکي مضارع هم درته راوړي. دا خو مثاله نصر هغه لدي په مابل کې فتح ضم یا فتح ضم، دا هلته دوی وروسته یو شعر راوړي، دغه رقم د دو شعر هغه ته اشاره کوي چې اول دغه راغلی دی. هغه شعر چې راوړی دلته غالبا په دغه ځای کې وي فتح ضم فتح کسر فتحتان کسر فتح ضم ضم کسرة. دا مخکې چې اورېدلی خو داسې اورېدلی فتح ضم فتح کسر فتحتان. کسر فتح دا په اضافات ویلی دی، ما دا بل ډول اورېدلی کسر فتح ضم ضم کسرتان. نو دغه شعر ته دلته اشاره کوي، وروسته بیا وایي مثاله نصر ینصر اخذ یاخذ. دې کې دواړه یو رقم. خو پر دغه باب بیا وایي ځینې فعلونه دي چې ګرسره بس یوازې پر دغه باب کارېږي. دا هم ښه قاعده ده چې ورسره زده کړي. وکل فعل مضاعف متعد فهو من هذا الباب. یعنې دا لنډه قاعده زده کړي، هغه مابین تشریح به وروسته وایي. کل فعل متعد، هر فعل چې متعدي وي، دا کله کله د موس هم د سړي په اختیار کې نه وي. هر فعل چې متعدي فهو من هذا الباب. كل فعل مضاعف متعد فهو من هذا الباب. هر فعل مضاعف چې متعدي وي هغه د نصرین سرو د باب. هر فعل مضاعف متعدي د نصرین سرو د باب څخه. دا قاعده ده. او ځینې لا داسې عقلي وجه هم ورته وایي، ځکه د متعدي سره هلته د غائب ضمیر کله ورته مفعول سي، مثلا یمده، نو دا که مکسور العین سي نو یا به کسره د کسرې څخه بیا مستقیم ضمیر ته یمده. یمده خو د کسرې څخه ضمیر ته تګ ګران، نو په دې خاطر باید د دغه باب راسي. نو كل فعل مضاعف متعد فهو من هذا الباب. مضاعف كم يوتا عينه ولامه من جنس واحد. مضاعف بحث په ثلاثي د ثلاثي مضاعف راځي، هغه چې عین لام د یو جنس څخه مثل ماده، لکه ماده. نو دغه عین لام چې د میم د دال حرف دی، دا دواړه د یو جنس څخه دي. متعدد څنګه څه ته وایي؟ یحتاج لمفعول به. متعدد هغه چې مفعول به ته اړتیا لري. مثل شد الحبل، رسۍ یې کش کړه. یعنې متعدد هغه فعل دی چې مفهوم و معنا یې یوازې په فاعل نه پوره کېږي، په دا مفهوم کې دویم اړخ ته هم اړتیا وي. لکه اوس مثلا خوړل. خوړل یو د خوړلو شی غواړي، خوړونکی شی غواړي، که انسان یې که بل شي، او بل خوړنیز توکی غواړي، دوه اړخه غواړي. دا مفهوم یې یوازې په فاعل نه پوره کېږي. نو دغه فعل چې هغه مفهوم یې
یوازې فاعل نه پوره کېږي، مفهوم یې د یو بل شي تصور هم د ځان سره لري، د یو بل شي هم په تصور کې د ځان سره راوړي چې کله یې ته ذکر کوې. خوراک چې ته ذکر کوې نو مثلا یو خو به خوړونکی ستا په ذهن کې راځي او بل به د خوړلو یو شی په ذهن کې راځي، یا به ډوډۍ یا به بسکټ یا به وریجې هر شی چې نو دې ته وایي متعدي کوم فعل ته وایي یحتاج لمفعول به، هغه احتیاج لري مفعول به ته، مثل شد الحبل چې کش یې کړه رسۍ. نو دا کشول خپله یو خو کشونکی غواړي، بل یو داسې شی غواړي چې هغه باید کش شي. دا مینې مفهوم یې پر دوو خواو موقوف دی. فالفعل مد، دا د مد فعل اصله مدد، صحیح یعنی مضاعف شو. ومضارعه يمد، مضارع يمد دی، اصله يمدد. نو دوی دغه وایي دا که مکسور العین سي د ضمیر څخه د کسرې څخه هغه ضمیر ته تګ یو څه دروند تمامېږي وخت چې د مفعول به ضمیر ورسره یو ځای سي. البته که په فتحه ویلا ورسره چلېدای سي یمده، خو ما بیا هغه خبره مې را په یاد شو چې اصل په دې کې هغه د عربو استعمال دی، صرف دغه یو قاعده شوه چې مضاعف متعدي بس د نصرین سرور د باب دی، د بل باب نه کارېږي. نور چې علت یې څه دی، کېدای سي دغه علت چې دوی ویلي کېدای سي بل څه. الباب الثاني عین الماضي مفتوحة وعین المضارع مکسورة. دویم باب دا دی چې عین د ماضي مفتوح وي، یعنې هغه دویم حرف د مابین حرف فتحه لري، او په مضارع کې بیا هغه حرف کسره لري. نو دغه فعل کې فتح و کسر، دوی خو په اضافت وایي، اول فتحه بیا کسره. مثل جلس یجلس، د مابین حرف لام دلته فتحه لري، په مضارع کې هغه حرف کسره لري. ضرب د مابین حرف چې را ده دلته کسره لري، فتحه لري. یضرب په مضارع کې هغه حرف کسره لري. کسره دا سین د مابین حرف په ماضي کې دلته فتحه لري. یکسرو په مضارع کې هغه حرف کسره لري، په رنګ یې په نښه کړي. دا باب هم یو قاعده دلته هم ذکر کړي، وكل فعل الحرف الثاني منه یاء فهو من هذا الباب. وایي هر فعل چې دویم حرف یا وي، یعنې موږ تاسې چې اجوف یایي ورته وایي، ټول اجوف یایي د دغه باب څخه کارېږي. باع یبیع، باع یبیع یعنې اجوف یایي ټول د دغه دویم باب څخه کارېږي، پر دغه دویم باب استعمالیږي. مفتوح العين في الماضي، مكسور العين في المضارع. باع يبيع اصله بيع يبيع. دا يوسو. وكذلك كل فعل مضاعف لازم، او دارنګ هر فعل چې مضاعف هم او لازم هم وي، دا دغه متعدي مقابل دی. فهو من هذا الباب، نو هغه د دغه باب وي. هر فعل چې مضاعف هم وي او لازم هم وي، هغه بیا د دغه دویم باب ده. عموما دې ته د ضرب یضربو باب وایي. لازم څنګه شي ته وایي؟ لازم لیس متعدیا، دا یو بله معنا ده، یعنې دا مساوي دی دې چې بله معنا دا ده چې لا یحتاج لمفعول به، مفعول به ته اړتیا نه لري. مثل فر الولد وترسېدی هلک ای هرب، نو دا خپله بس دی وترسېدی، نور بل شی په مفهوم کې نشته. فر یفر اصله فرر یفررو، ادغام پکې شوی. نو دوه قسمه فعلونه خامخا د دویم باب کارېږي، یو اجوف یایي، بل مضاعف لازم. الثالث عین الماضي مفتوحة وعین المضارع مفتوحة ايضا، یعنې ماضي او مضارع دواړه مفتوح العین دي. دلته فتح فتحین لیکلي، یعنې فتحتان، دواړه خواوې فتحې وي. مثال فتح یفتح، دغه د مابین حرف فتحه کې فتحه لري، په مضارع کې هم هغه فتحه لري. ذهب یذهب، قرأ یقرأ. او دا هم بیا وایي ځینې فعلونه دي چې خاص پر دغه باب کارېږي. وکل فعل من هذا الباب، یا داسې وایي چې په دغه باب چې کارېږي باید دا شرط پکې وي، داسې نه چې هر فعل چې هغه حروف ولري هغه به په دې باب وایي.
پر دغه باب چې کاریږي هغه باید دا شرط ولري وكل فعل من هذا الباب يجب ان تكون عينه او لامه من حروف الحلق. هر فعل چې دغه باب څخه ضرور دی چې یا به حرف عین یا حرف لام حروف حلقي وي، یعنی بلا حروف حلقي دې باب کې مفتوح العين في الماضي والمضارع نه کاریږي. حروف حلقي باید یا د عین مقابل یا د لام مقابل ولري، حرف حلق باید ولري. وحروف الحلق هي همزه ها عين حا غين خا، وتسمى حروف الإظهار او دا فحروف الإظهار نومول کیږي. وهي مجموعة في أوائل كلمات هذه الجملة، وهغه جمع دي في أول دي كلمات دي جملة کی. أخي هاك علما حازه غير خاسر، ای زما ورور درواخه داسې علم چې هغه جمع کړی داسې چا چې هغه زیانمن نه وي. نو دا هاک اول ها دا په رنګ کې لیکلي ها او عین او حا او غین او خا دا راغلي. نو لاحظ معي زما سره دا په نظر کې ونیسه، فتح لام او حرف حلق د حاضر کلمې څخه راغلی، یعنې هلته په دغه لنډیز کې دال ته اشاره ورته سوې ده. حاضر کې ذهب عین حرف حلق دا دلته حاله کې لیکلی دی، خو داسې حاکه دی، حاک یعنې خذ، د حاک کلمه کې هلته اشاره ورته سوې. قرأ لام حرف حلق هغه اخي کې اشاره ورته سوې. الرابع عین الماضي مکسورة وعین المضارع مفتوحة. ماضي کې دغه دویم حرف مکسور وي او په مضارع کې مفتوح وي. کسر و فتحن چې ورته وایي، یعنې اول کسره بیا فتحه یې، اصلا کسر و فتحن چې داسې بې اضافته وویل شي ښه به کسره بیا فتحه. فارحه ماضي کې د مابین حرف کسره لري. یفرحو کې هغه حرف چې هغه را د فتحه لري. فرحه خوشحاله شو، یفرحو خوشحاله کېږي. علمه ماضي کې مابین حرف فتحه لري. یعلمو کې او وبخښئ په ماضي کې کسره لري، یعلمو مضارع کې فتحه لري. آمینه په امن شو بیا غمه شو، ماضي کې میم کسره لري، یامنو مضارع کې فتحه لري. دا هم وایي ځینې فعلونه چې عموما پر دغه باب کارېږي، دا قاعده یې ورسره زده کوئ. ومن هذا الباب الافعال الداله على لون او عیب، او د دې باب څخه هغه فعل دی چې هغه فعلونه دي چې دلالت کوي پر رنګ یا پر عیب باندې. دا علم یعلمو یا مکسور العین فی الماضی مفتوح العین فی المضارع کوم فعلونه چې پر رنګ دلالت کوي یا پر عیب دلالت کوي هغه د دغه باب کارېږي. سویده تور سو، یسودو توریږي، معنا دی سار اسود چې دا د لون د باب څخه دا د دغه باب کارېږي. عریجه یعرجو ګوډ سو، عریجه ګوډ سو، یعرجو ګوډیږي. څه معنا سار اعرج، اعرج څه یمیل علی احد قدمي فی المشي، یعنې داسې کږېږي پر دا یوه پښه باندې د تلو په وخت کې. پر یوه پښه ډېر زور نشي کولی، پر یوه پښه زور کوي پر بله یې نشي کولی. دا عیب، دا د عیوبو څخه دی. همدارنګه عاوره یعورو، عاوره په یوه سترګه سو، یعورو په یوه سترګه کېږي. ساره اعور، اعور چاته کې لا یرا الا بعین واحده، په یوه سترګه ګوري. نو دغه الوان عیوب باندې چې دلالت کوي هغه ټول د دغه څلورم باب کارېږي. الخامس عین الماضي مضمومة وعین المضارع مضمومة، دواړه کې دي مضموم، ضمون یې دی خو مضمن لیکي. مثال حسن یحسن، دواړه کې ماضي او مضارع مضمون العین دي. حسن معنا ښایسته سو، کرمه کریم سو، شرف شرافتمند سو. وهذا الباب تؤخذ، دغه یې ښه قاعده دي، تؤخذ منه الافعال الداله على الصفات الثابته. دغه باب د دې څخه اخیستل کېږي هغه فعلونه چې پر ثابتو صفاتو دلالت کوي. اوس دا کرم و عزت دا د انسان دایمي صفت، لکه ضربه د یوه ګړي فعل نه دی. شرف هم داسې، یعنې لکه دا ضربه و مثلا نصره، داسې د یوه ګړي یا د یو لږ وخت لنډمهاله فعل نه دی. هغه فعلونه چې پر ثابتو صفاتو دلالت کوي. ثابت دا معنی چې دوامدار وي، مستمر وي.
دا یوه قاعده ده چې یعنې هغه افعال چې پر دوام دلالت کوي هغه د دغه باب کار کوي. بل وکل افعاله لازمه، بل هر فعل چې د دغه باب څخه راغی دغه فعول یفعلو دا بس لازم دی، دا متعدی فعل نه لري دا باب کې سره. لا تحتاج الى مفعول به، مفعول به ته احتیاج نه لري، ځکه خدای وایي چې پر صفات ثابته او د لسن صفات ثابته د یو چا د خپل ځان سره تړاو لري، بل چاته نه متعدي کېږي. جبن یجبن صار جبانا، بې زړه سو، جبن معنی بې زړه سو، صار جبن. یو چا قصه کړې، یو عرب د افغاني څخه پوښتنه وکړه چې مع ماذا تاکلون الفطور، د سهار ناري د څه شي سره خوري؟ افغاني اول پوښتنه وکړه، دا ویل چې ناکل مع الجبن، وایي موږ د څه ورته پنیر چې ورته پنیر سره خورو، پنیر ته هم جبن وایي. وایي افغاني ورته چې نحن لسنا جبنا، نحن ناكل بدون الجبن، بدون الجبن. افغانان خو دا دعوی ډېرې کوي. جبن یجبن صار جبانا ای یخاف کثیرا دائما، یعنې جبان تل ویریږي. شجع یشجع صار شجاعا یا شجاعا، وایي دا عکس جبان، یعنې دا زړور. فقه یفقه، دا چې مضموم العین کې صار فقیه، یعنې یو خو هغه دی چې وایي په مسله پوه سو، هلته مضموم العین نه کارېږي. یو دا چې فقیه سو، دا فقه بلکل طبیعت جوړ سو، نو دغه ورته کارېږي. صار فقیها فاهما عالما بالفقه، اصل فقه ژور پوهنې ته وایي، یعنې عمیق فهم. فقیه معنی ژور پوه. الباب السادس عین الماضي مکسورة و عین المضارع مکسورة ایضا، یعنې دواړه کې عین مکسوره وي، کسر کسر یا کسرتان. مثال حسب یحسبو د ګمان معنی لري. خو دا یو شی مې یاد لري، په صحیح فعلونو کې غیر د هغه مثال، غیر د مثال واوي چې صحیح فعلونه دې باب راغلي، هغې کې د مضارع د کسرې سره د مضارع فتحه جواز لري. مثلا حسب یحسبو، عین حال کې حسب یحسب روایت په قرآن کریم کې چې کوم ځای راغلي دي، نو یحسبو مرسل راغلي دي، یحسبو مرسل راغلي. یحسب ان ماله اخلده، ماضي خو د احسب الناس مثلا، ام حسبتم. مضارع یحسب ان ماله اخلده، بل قرآن کې یحسب ان ماله اخلده، یعنې مضارع په دواړه ډول کارېږي په صحیح فعلونو کې. او دغه کې بیا ډېر کارېږي، ورث یرثو، په دا مثال واوي کې شنو اخذ مال ابيه بعد موته، یعنې د خپل پلار مال یې د مړینې وروسته واخیستی دی. ورثه یو معنا یې دغه ده، په پلار پسې هم اختصاص نه لري، حتی په مال پسې هم اختصاص نه لري. وورث سلیمان داوود، یعنې دغه یرثني و یرث من آل یعقوب، د علم میراث ته هم ویل کېږي. خو دا د یو مثال ذکر کړی دی، دا یعنې تفسیر بالمثال دی. واکثر افعال هذا الباب اولها حرف الواو، اکثر فعلونه د دغه باب دغه چې مکسور العین په ماضي او مضارع اول به حرف واو وي. د څه قاعده ذکر کړم، ما مثال ذکر کړی، خو د تعبیر زما تر تعبیر ښه دی چې اول حرف واو وي، نور که مثال وي که د څه ورته وایي هغه لفیف وي. مثال ولی یلی، ولی معنا ورنږدې سو، وثق اعتماد پر وکړ، ورم وپړسېدی، نو ولی یلی وثق یثق ورم یرم، دا ټول دغه رقم کارېږي. دا واوي والا ډېر د دغه باب کارېږي، او هغه د واو پرته چې صحیح فعلونه هغه لږ کارېږي، چې کار سي هم یوازې مضارع مکسور العین نه وي، په مضارع کې دا بل حرکت فتحه هم روایي. نو دی وایي چې هذه هي ابواب الماضي الثلاثي المجرد مع مضارعه، وایي دا دي ابواب د ماضي ثلاثي مجرد د خپل مضارع سره، وهي باختصار څه شي دي؟ فتح ضم لکه نصره، فتح کسر یا فتح کسر لکه ضربه، نو ضربه یضرب، فتحتان لکه فتح یفتح، فتح کسر کسر فتح لکه علم یعلم،
کسر فتح چې داسې اول کسره بیا فتحه ضم دواړو کې زمای کارومه کسرتان په دواړو کې کسرې لکه حسب یحسبو یو استاد هغه به په دې کې یو ښه داسې نقطه بیانوله یعنې هغه دغه یوه ګټه لري چې د سړي په ذهن کې کښېني نور خو شاید علمي نقطه نه وي د سړي په ذهن کې کښېني د طالب په ذهن کې کښېني هغه به ویل وایي دا اول د نصرین عنصرو باب ځکه دی چې شاګرد په ابتدا کې مرستې ته اړتیا لري نو استاد به مرسته ورسره کوي یې له مرستې څخه ښه ګټه وانخیسته نو بیا دویم باب ضرب یضربو دی او ضرب یضربو باب چې جاري سي نو بیا فتح یفتحو بیا سترګې و غوږونه خلاص سي او چې سترګې و غوږونه خلاص سي نو علم یعلم بیا پوهېږي او چې په علم یې زده کړي نو کرومه یکرمو کریم و عزتمند سړی کېږي او د آخر کې هم حسب یحسبو د حساب ورسره کېږي امتحان ځینې اخیستل کېږي تر دې ځایه پورې بس دی یا نور بیا بل درس کوو انشاءالله